چیلم په بیړه بیړه ډک کا د کاروان سر په باجوړ ولګېدنه چې زی بار بار موایا چې زما 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 چې زی لاړه شه خدای دې لکه بل واړه زیات ضرورت دی چې دغه سړک پوخ شي او دغه مشکلات حل شي د غاخي پاس په سر کې مړه جار د باجوړ جانانا په لغړی کې انتظار درتا کوما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاخي پاس لبدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا دا د ډیورنډ کرغړې نه کرښه ده او د دغې کرښې اخواته چې دغه ساحه کومه تاسې ته ښکاري دا محکومو پښتونخوا چیلم په بیړه بیړه ډک کا د کاروان سر په باجوړ ولګېدنه سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ درنو لیدونکو نو ملګري را سره دي او د چکر تابیا مو کړې ده او زو ملګرو د چکر لپاره د غاښي کنډو انتخاب کړی دی هغه ډېره سرسبزه ښکلې او خیرازه سیمه ده او د ډیورنډ کرغېړه نه کرښه د دغه سیمې په سینه تېره شوې ده او یو بله خوبي چې دغه سیمې لري هغه د باجوړ تر لغړۍ پورې ساحې ورنه ښکاري او هغه د باجوړ دیدن هم ورنه کولی شي نو زو تقریبا دغه پاوکم یو ساعت لاره ده تر هغه سیمې پورې بیا به دغه سیمې ښکلاګانې هم په تاسې باندې ګورو د چکر لپاره ډېر خلک تلي دي هلته او دغه خلکو سره به خبرې هم کوو موږ سره په خپرونه کې تر پایه پاتې شئ درنو لیدونکو نو روان یو د غاښي پاس کنډو ته او دغه د لیدم له کلي اوښتي یو د پیتا او چینار کلو ته نږدې یو دغه ملګري را سره دي نو اتل صاحب څنګه چکر به خوند وکړي اوس خو لا په لارې دوړې او سړک هم ډېر خراب دی چکر خو به انشاءالله حتما خوند کوي خو دغه د سړک خرابتیا چې ده ستونزې ډېرې پیدا کړي دي ګرد او غبار هم ډېر زیات دی اوس یې دغه چکر مزه ورکړه کړې ده خو څومره هم چې اورېدلي دي د غاښي پاس ښکلاګانې چې دي ډېرې زیاتې دي او په دې ارزي چې سړی په همدې کچه او خام سړک باندې ځان هلته ورسوي او د غاښي پاس د ښکلاګانو څخه خوند واخلي او مخکې تللی کله نه دا مې لومړی ځل ده چې ځم له خیره دا دې لومړی ځل دی چې زموږ د برکته ځي او دا ستاسې د برکت دی یاران دي ژوندي نو وبه ګورو انشاءالله چې غاښي پاس همدغومره ښکلا لري د غاښي پاس د دومره ښکلا باوجود وایي دا سړک هم ډېر پوخ او قیر سړک تړی وی هلته کاش دا سړک پخوا شوی وی خو دا چې پخوا نه دی شوی د نوي حکومت نه هیله ده چې دې سړک ته خاصه پاملرنه وکړي په دې طرف باندې ډېر زیات ولسونه پراته دي او دلته ډېر سیلانیان هم راځي دغه سړک خو یو ځل جوړ شي زه وایم چې خلک اوس پورته ځي دغه سیلانیان به بیا ټول دې خوا راځي زه فکر کوم چې دغه ځای
د نورستان ولایت څخه هم ډېر ښکلې منظرې لري. دا چې خلک نورستان ته په ساتلو مزل کوي. د ملول ولسوالۍ چې د اسداباد سره نږدې پرته ده، خو تر اوسه پورې دغه سړک هېڅ غم چا نه دی خوړلی او د سړک حالات یې دغه د خپله باندې به لیدونکي هم ګوري چې ډېر زیات بد او خراب دی. نو په دې هیله چې دغه سړک جوړ شي، یو خو به سیلانیان دغه طرف ته زیات راشي، جلب شي، بل بدل دغه کوم پراته ولسونه چې دي د دوی لپاره به د کار ذریعه هم جوړه شي، ځکه چې سیلانیان راځي د الله حتما هغه واړه اقتصادونه منځته راځي او په دې سره بیا دغه سیمه خپله باندې پرمختګ کوي او خلکو د خدای کارونه هم برابرېږي. ډېره مننه اتل صاحب. بس زمونږ هم همدا هیله ده خدای دې دلته یو ورځ غاښي پاسته په پوخ سړک روان وي. انشاءالله نو ولمدار صاحب ته ستړی مه شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. څنګه یې وضعیت څنګه دی؟ چکر سره څنګه یې؟ شکر. څنګه چې اتل صاحب ویلې، لا تر دې دمه خو مصیبتونه ډېر شوي دي، لار باندې روان یو، دوړه ده، غبار دی. نو زه به له خیره منظورونه به خوندلو او تاسې هغه به ټول تاسې سره شیر شي انشاءالله. ښه، نو ولمدار صاحب زه خو یم که نه چې فقط یو دوه بیته یا یو دوه ټپې دې ملګرو ته وویوه په دې لاره باندې ترنوم کې و چې دا به لا خوند وکړي او لږ صبر وکړي د چیک پاینټ نه واوړو نو بیا به شروع وکړي. دغه چیک پاینټ دی او له دې چې واوښتو نو بیا به ته یو دوه بیته یا یو راته یو دوه ټپې ووایه چې لیدونکي ترې خوند واخلي. ولې نه، مهرباني. ټپې یو دوه بیته دي، دا به درته ووایم په دې هیله چې د ټول لیدونکو د خوښې وړ وګرځي. بس په مینه یې وړو. هغه ناوړي ځان ترېنه پاګلا واړوه، هغه ناوړي ځان ترېنه پاګلا واړوه، قرار کې نه یې وخت په دې په بلا واړوه، قرار کې نه یې وخت په دې په بلا واړوه. که نه غږېږي وغږېږه زړه تا یې نږدې کا، که نه غږېږي که نه غږېږي وغږېږه زړه تا یې نږدې کا، که نه غږېږي وغږېږه زړه تا یې نږدې کا، که مخ اړوي مخ ورپسې خپله واړوه، که مخ اړوي مخ ورپسې خپله واړوه، قرار کې نه یې وخت په دې په بلا واړوه. که زهر که زمزم وي که اوبه وي د انګوره، که زهر که زمزم وي که اوبه وي د انګوره، که زهر که زمزم وي که اوبه وي د انګوره، څه مال راکړه ژونده څه هغه څه مال راکړه ژونده څه هغه لا واړوه، قرار کې نه یې وخت په دې په بلا واړوه. چې زی بار بار مو وایه چې زما زما زما، چې زی بار بار مو وایه چې زما زما زما، چې زی بار بار مو وایه چې زما زما زما، چې زی لاړه شه خدای دې له کابله واړوه، چې زی لاړه شه خدای دې له کابله واړوه، قرار کې نه یې وخت په دې په بلا واړوه. ډېر ښه ډېر ښه علمدار صاحب، ډېر خوند یې وکړو. ډېره مننه ډېره مننه. کور ودان ارباز خانه ته ستړی مه شي. خیر شي وروره، بس موږ خو ډېر څه نه شو ویلی، خو اتل صاحب هم ډېرې خبرې وکړلې او افطار صاحب یو صحیح ویل. نو څنګه چکر څه خوند کوي که نه؟ اول کرات هم دی، دروغ هم نه شو مخکې نه وې تللی؟ نه مخکې نه یم تللی، د یارانو شکایت دی شولې. ته ډېر څه نه وې؟ ډېر څه نه شو ویلی، بس چکر یوه ټوکه خو به وکړې. والا څنګه دې دا ته یوه ټوکه وکړه. په ټوقي خو هغه دی څه ویه. شهاب صاحب ته ستړی مه شي.
ته به راسل ته خبرې وکړي رسل ته خبرې دا راسل ته خبرې کوي ملګرو بس خدای دې پکې خیر واچوي نو د ایاز بل ته خبرې کوي ښه دا به د ترنم کې او ترنم چکر په اړه به نظر ورکوو ها دا خو لکه ډېرې کیسې پاتې دي ډېرې قصې لا پاتې دي نو درنو لیدونکو منګه بس دغه د نږدې راورسېدو د پیتاو کلي ته له دې مخکې تر خوبو او دغه ساحو کروړو په دغه ساحو باندې تېرېږو او غاښي کنډو ته ځو نو لا هم په لاره یو او یو څه سفر را پاتې دی تاسې راته تر پای واوسئ مزل هم کړی داسې راځه او دغه سړک هم تاسې کتلی شئ ملګرو ډېر خراب دی دغه موټر تېر شي دا پروګرام دام پکې راوړی خلک پکې لږ رانږدې درنو لیدونکو نو مونږ را رسېدلي وو دغه نه پورې غاړه له دې سړک نه خواته دغه غر چې دی تر خوبو او د کروړو ساحه ده مونږ نو را روان یو او سړک ډېر زیات خراب دی یعنې که دغه سړک چېرته پوخ شي او له دې خراب سړکه خواته تاسې کومې ښکلاګانې وګورئ زه باوري یم چې حیران به شئ نو ډېر زیات ضرورت دی چې دغه سړک پوخ شي او دغه مشکلات حل شي مونږ به دا دعا کوو دا غوښتنه مو ده چې دغه سړک ته کار وشي او دغه سړک جوړ شي نو روان یو ملګرو مخکې موټر ولاړ دی مونږ دلته یو څه دمه وکړله او غاښي کنډو ته ځو بیا هم را سره پاتې شئ درنو لیدونکو نو دغه ډېر سیلانیان مخکې هم لاړل اوس هم دغه تاسې کتلی شئ ویډیو کې ډېر ملګري روان دي د چکر لپاره خو دغه سړک کې هم مخکې هم یادونه وکړله یو عمومي مشکل پکې دغه دی چې یو موټر مخکې نو بیا به ورپسې شاته بس چې هغه څومره سلو تلو ورپسې ځې به رسې ډېر ځای نه شته چې مخکې شي نو دغه زموږ نه دغه مخکې دغه غټ موټر دی او دا ډېر په قلار روان دی ځکه ډک دی خلک هم پکې دي او مونږ هم ورپسې روان یو له مونږ شاته هم نورې موټرې شته
ملګرو نو مونږ هم بس دغه دی بیخي رانږدې یو دغه نښترو ساحې ته راورسېدو او تقریبا چې دغه یو 15 دقیقې به نور په موټر کې یو بیا به له موټر ښکته کېږو ځکه سرحد را رسېږي نو بس له دې وروسته به ملګري بنډار کوي تاسې ته به زمزمې کوي نو هغه هم را سره په مینه واورئ درنو لیدونکو نو دغه دی د غاښې کنډو ته راورسېدو دلته هم دغه دی موټر ودرو ملګري سامان راخلي او ځو به اخوا ته ډېر خوندور ځایونه دي ښایسته ځایونه دي هلته کینو هلته به بنډار کوو او دغه تاسې کتلی شئ ملګرو دغه د غاښې پاس کنډو دی دا د ډیورنډ کرغړې نه کرښه ده او د دغې کرښې اخوا ته چې دغه ساحه کومه تاسې ته ښکاري دا محکومه پښتونخوا محکوم افغانستان دی او دې خوا ته نو دغه زموږ وطن دی نو درنو لیدونکو ځو اخوا ته او ځکه چې وخت هم ناوخته دی او پخلی به کوو له دې وروسته ملګرو د کور ودانې چې دغه شیان یې په شا کړي دي او مونږ ته پکې اړتیا نه پېښېږي دغه ټول شیان به دوی وړي له خیره نو را سره تر پای اوسئ ملګرو د ملګرو زمزمې بنډار او د دغه سیمې ښایستونو څخه خوند واخلئ درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مشئ د غاښي پاس په جوګ غرونو کې د ډیورنډ د کرغېړنې کرښې ترڅنګ یو
او دغلته چې دغه کرښې ته ګورو هغه بیت بیا را یادېږي چې د احمدشاه د زوی به سترګې په ډیلي خښې وي چې حرمونه یې ډیورنډ به ورته پوله ښکاري. نو درنو لیدونکو ملګري را سره دي او د دې ناخواته زموږ ورونه د باجوړ د سیمې خلک چې اوس محکوم افغانستان کې ژوند کوي د باجوړ په سیمه کې ژوند کوي هغوی هلته دي نو موږ خو هغوی لیدلی نه شو خو د هغوی د مینې لپاره د ملګري یو سروکی وی له دې ناخواته د غاښې سیمه بیا لر کلی بر کلی لغړی انات کلی کمر سر دغه ټولې سیمې راځي نو ملګري یو سروکی وی او موږ به دغه د باجوړ جانان مینه په دغه سروکي باندې ماته کړو. او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا جار د باجوړ جانانا دیدن کونا د غاښې پاس په سر کې مړه جار د باجوړ جانانا په لغړی کې انتظار درتا کوما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا چلم په بیړه بیړه ډکا جار د باجوړ جانانا د کاروان سر او په باجوړ ولګېدنا جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او پوزه د کرښه د ډیورنډا جار د باجوړ جانانا دوه ننګې دي او لرو بر پښتان دینا جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا د غاښې پاس په سر کې مړه جار د باجوړ جانانا په لغړی کې انتظار درتا کوما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او اسمان پستور ښکلی ښکاري جار د باجوړ جانانا د ځمکې سره او په پښتنو مزه کوي نه جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا که ازغنتار په منځ کې نه وی جار د باجوړ جانانا سحر بتلم او ما خام بیا بیرته راتلم جار د باجوړ جانانا دیدن کونا او غاښې پاس له بدر زما جار د باجوړ جانانا دیدن کونا جار د باجوړ جانانا دیدن کونا هاي 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 جار د باجوړ جانانا دیدن کوم وای چې لاړ شه باجوړ ته کمیس تور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه ډیره مننه یارانو ډیره مننه. درنو لیدونکو نو دغه زموږ د نن ورځې چکر او زموږ د نن ورځې خپرونه او په دې هیله چې خوښه شوي مې وي دغه ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو ستاسې لپاره نورې خوندورې ادبي ویډیوګانې ادبي خپرونې
کلتوري خپرونې او دې ته ورته نورې خوندورې خپرونې تاسو ته چمتو کړو. نو یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین راځم، تاسې ټول په لوی لاس سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.